السلام علیکم ملګرو زه یم باچا افیشل تاسو ګورئ باچا افیشل نو نن به زه په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې تاسو د خپل یوټیوب چینل چې کوم سبسکرایبر دي هغه څنګه هیډ کولی شئ نو هم په دې ویډیو کې د ټولو نه پیله که تاسو زموږ په چینل نوي نه زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ تر دې چې تاسو ته هره ویډیو په اسانۍ ترلاسه شي نو ملګرو ویډیو شروع کوو لاول په سر به تاسې کار وکړئ چې را به شئ کروم ته ګوګل کروم چې کوم وي دا به کولاو کوئ په دې کې به تاسو دا ساده یوټیوب چې کوم وي دا به کولاو کوئ خپل یوټیوب لږ صبر به وکړئ یوټیوب چې کله کولاو شو نو بیا به تاسو دا 3 ډاټ ووایئ بیا به ووایئ ډیسکټاپ سایډ به ووایئ نو ډیسکټاپ سایډ کې بیا دې ته لږ صبر وکړئ دا به اوس کولاو شي دا بس کولاویږي تاسو کتی شئ بیا به داسې کار وکړئ چې تاسو به خپل چینل ووایئ د رایټ طرف ته چې زما کوم چینل ښکاري دا چې تاسو کله ووهو دا کولاویږي جي ملګرو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ ویډیوز لایک هم کړئ که مو خوښه شوه په دې کې به تاسو ته دا پیدا چې یاره څوک چینل دا کوم سبسکرایبر چې دي دا تاسو کله هیډ کړئ نو خلکو ته بیا دومره پته نه لګي ښه نو چې کله خپل چینل تاسو کولاو کړو دې کې به راشئ تاسو یوټیوب سټوډیو ته 1 2 3 نمبر ته آپشن ته به تاسو راشئ یور چینل له پیډ ممبرشپ ته بیا یوټیوب سټوډیو ده دا چې کله کلیک کړو نو بس بیا ورته لږ صبر وکړئ چې مخکې څه راخلي دا روان دی نیټ لږ سلو دی لږ صبر به تاسو کوئ کله چې تاسو دغه یوټیوب سټوډیو وو نو بیا به تاسو دا ګوټ ته لیفټ طرف ته زما په دې چینل له پاسه چې دی د سټوډیو سره د 3 ډاټ ووایي دې ګوټ ته په 3 ډاټ کې چې به تاسو ووایي نو لاندې تاسو ته ښکاري د ټولو ویښته چې موږ راشو دا یې لیکلی ډیشبورډ دی ویډیو دی پلی لیسټ دی نو دا نه او د ټولو ویښته چې موږ راشو نو دې ته لیکلی سیټینګ دا سیټینګ به ووایي سیټینګ چې کله ووهو بیا به په دې جنرل پسې خپل چینل ووایي چینلز دا چې کله کلیک کو چینل بیا به په دې کې تاسو بیسیک انفارمیشن دی او بل دی ایډوانس سیټینګ نو ایډوانس سیټینګ به تاسو ووایئ ایډوانس سیټینګ کې بیا تاسو چې لږ ټوټې لاندې به راشئ دا یې لیکلی سبسکرایبر کاونټ نو ډسپلی د نمبر اف پیپل ټو سبسکرایبر ټو مای چینل نو زما چې کوم دی خپل هیډ دی نو چې دا نښه تاسو کله کلیک کړئ دا چې کله داسې بلیک شوه او بیا تاسو سیو ووایئ نو دا زما د خلکو ته بیا سبسکرایبر شو کیږي نو چې تاسو ووایئ چې زموږ چې سبسکرایبر نه شو کیږي نو دا کلیک به ترې لرې کړئ لکه دا چې اوس دي ستاسو به دغه شانتي وي دا کلیک سره د کلیک نه بغیر دا داسې شو چې دا چاته نه شو کیږي نو دا سیو به بیا ووهئ نو چې کله سیو ووهلی شو نو ستاسو سبسکرایبر به هیډ شي نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو د سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب